دې ګرسي ټیم راځي هغه ګرسه چې ورکېږي دا لږ پخه کېږي بس د هغې نه د دغه شي په واسطه دا جګول کېږي دغه دا بیا وچه شي نو بورۍ ته اچوي په بازار یې دی څنګه دی د خرڅلاو سیستم پخوا تاسو مسالهداره ګوړه هم جوړوئ که نه هو دلته سونډینه ګوړه راځي چغلېدار ګوړه راځي ساده ګوړه راځي لاچیدار ګوړه راځي بس د چا په فرمایي چې څنګه یې موږ یې جوړو څوک پکې خاص لاچي اچوي څوک پکې خاص شونډه اچوي څوک پکې ادرک اچوي څوک بیا ټول شیونه میکس کوي بس چغزۍ بادامي مثال پلي دا په ګنیو کې چې مخکې تاسو ته وکړه راکړه دا استاده دا یې دې ته سانجق تاسو دا سانچق دی دا د ګنو سانچق دی لکه جاوله لکه جاوله غوندې سانچق دی دا بیا بازار ته ځي دا موږ بازار کې نه سودا داسې څومره چې خورې هېڅ تاوان نه لري هغه ولې بیا تاوان نه لري مثال که ډېره وخوري اکثره خلک افغانان او دا شی چې دی اکثر نو اوس فلحال څه کال داسې سیزن راغلی حتی چې موږ په 28 شپږ سوه روپۍ بورې خرڅوو نو بیا چې هغه قیمتونه او دا چې ګورم تقریبا داسې وایي چې 50 شپېته زره روپۍ یعنې 50,000 روپۍ خو فجري موږ ته تاوان دی نو داسې اشخاص راځي چې موږ یې پېژنو نه واړه یې هغه ډوډۍ ته راځي دا تاوی وړي دې پیسې موږ د هېچا سره نه اخلي او دا زما په نظر د ګوړې نه هم خوندور دا بس چاکلیټ نه به انشاءالله ګوړې سانچق نومېږي دوستانو چې دا دلته مخکې تاسو تصویرونه ولیدل چې د ګوړې څخه ترلاسه کېږي او د ګنیو کې دغه ښکاري دا د ګنیو ګوړه چې وي هغه دغسې مثال خاص راوځي هغه دغسې رسمي چې دی هغه اکثره رنګونه چې وي نو هغه ټول بازاري ګوړې دي هغه د ټول ګوړه چې یا د ګوري ګوړه دا ګوړه چې دا مثال که اکثره لږ رنګ سره توپیر دي یا ګنی جوړول وي هغه اکثره دی بس دا د کار زمینه موږ ته ټول د ورو بس د پلار برکت دی الحمدلله چې موږ ته دا سیستم برابر کړی دی ورسره دی ډېر ښه ماشاءالله کور دې ودان استاده ژوندی اوسې چې موږ ته دې معلومات راکړه خپله د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اوسېدونکي د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اوسېدونکي نو څنګه کامه کې اوسېږې ننګرهار کې یاره موږ خو ډېر واړو تقریبا داسې یو شل کاله کېږي موږ ته راغلي او بس دغلته روزګار کوو دا روزګار کوو مشر کوم بس الله دې ورته ډېر عمر ورکړي بس د هغې خواري او زحمت دی چې الله پاک دې راته رسولي بس راغلي وو دلته واړه واړه سبقونه مې ویلې بس هغې کې دا کاروبار هم الله را نصیبه کړ دا دی لګیا یو کوو نو پکې واخیستلې یو ښه ښایسته کور کې مړي ژوندي دپاره یو ښایسته ډوډۍ مو واخیستله پکې اوس دا دی الحمدلله خپل وطن کې هغې نه ډېر خوشحاله ډېر زیات خوشحاله شپه مو په کور وي دا دی اوس هم الله دې مشکل نه راکړه که څه مشکل پیدا شي دا دی کور ته تللی شو مړی ژوندی هر څه مو په ځای ده الحمدلله اخره کې پیغام مو دا دی چې
یعنې هر رقم که کمزوری کار وي باید خپل ورته ودان پای کې څه پیغام وینا لري ټوله نړۍ کې د افغانانو بس وینا خو پیغام دا دی وطنوالو ته چې کوم ساتنې الله دې هلته ورته د حلال رزق ورکړي او موږ خو باید کوشش دا وکړو چې خپل وطن کې د سل لپو د پانګې شوکو چې زموږ او ستاسې د کاروبار یو مسایلو برابرېږي باید موږ خپل وطن کې کار وکړو زه خپله ما ترکیه کې تقریبا ډېر وخت کار کړی دی نو په دې شرایطو کې چې دا وخت تقریبا کولی شي ووایي چې من ته څو دي یا کیلو دلته منکر چې دی اکثره موږ نو 5,500 شپږ سوه 1,500 روپۍ یعنې بس دا مې یو طرف ته راټوله کړه بس یو شېبه انتظار دی پس د هغې نه دلته چکۍ جوړوو چې چکۍ جوړه کړو هغه نه بعد به بیا جوړون کې اچوو دا تولیدوو ډېر ښه نو دوستان ولې نه ځي مثال خرڅېږي هلته خو دا اکثره دې ته څوک زړه نه خوري ځکه دې باندې خرچه مصرف ډېر راځي دې باندې خرچه او مصرف ډېر راځي یوازې دلته هغه مېلمانه راځي هغوی ته ورکوو بس بیا هم کور ودانې نو ګوړم دا ده دوستانو تیارېدو کې ده لکه څنګه چې استاد ویل او دا بس وایي ګوړه زما شوم بس شاید الله چې دغه ګوړې بس موږ هغې سره وفادار یو هغه بیا موږ سره وفادار یو دغه کې بس هغې هم آنلاین سیسټم موږ ته روپۍ راولېږي موږ بس دغه ګوړه ورته لیږو ډېر دغه سیسټم یعنې دا دی نو د ګوړې په خرڅلاو کې هم اوس د آنلاین سیستم نه ګټه اخیستل کېږي هو موږ ټول اکثره دا آنلاین واقعا یو نوی نوښت دی د بازار 14 منه 15 منه ګوړه ورکوي فول جوړه به شي بس له هغې نه دې ډېګۍ نه بیا موږ خوشي کوو دغلته بس دغه کړی سل لکو د 500 روپو چې کار مسایله کېږي باید دلته کار وکړو خپل وطن جوړ کړو دا دی نن موږ لګیا یو شکر الحمدلله 2 کاله کېږي راغلی دلته خپل کار مې برابر کړی شو ګاڼۍ چې تاسو چې موږ تاسو ته په دې خپرونه کې در وښودل او د دې تر څنګ پاړې موږ تاسو ته معلومات درکړل نو هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټولې مهربان خدای سپارم الله مو مل شه وخت چې دې ویلې هغه وچه میوه د دې تر څنګ لاچي او ادرک او دا شیان مکس کېږي هر څوک چې کوم شی غواړي هغه او د چا چې څه فرمایش وي هغه په فرمایش مطابق موږ پسې ګوړه ورته جوړوو او قیمتونه یې څه شي دي دې ورځو کې د ګوړې سلام همدا پرچون موږ پخوا اوس یو شی دی پخوا خو داسې وو موبایلونه دا سیستم دا شی نه و مثال بس بازارونو ته به یې وړله په خپل لاس به دې خرڅول هغې ګوړې رالېږي هلته بورې پکې مکس وي یعنې دغه بسکټ یې میدګي پکې مکس کوي چونه پکې اچوي نو ډېر شیونه پکې اچوي په ارزانه بیا دلته رالېږي موږ بیا ټول بازارونه تاسو دا ګورئ چې موږ سره کوم ګوړې جوړوو د دې بازار یعنې کمزوری دی نو دلته که موږ په جریب